خان بابا پی ټی ایم والا وای چې تاسو د پنجابي فوج خلاف आवाज نشي پورته کولای. پی ټی ایم والا وایي چې تاسو د پنجابي فوج خلاف غږ نشي پورته کولی. ځای صاحب یو خو تاسو چې دی نو زما په خیال د پی ټی ایم نه کلار شئ نور. زما په خیال چې په خپلو کې ډېر زیات شر نه دی پکار. زما په خیال د هغوی داسې مجبوریانې دي چې هغوی هغه څه نشي ویلی کوم چې مونږ غواړو چې هغه ووایي، او هغه وجه دا ده چې هغوی په کابل کې چې دی نو دغه تاجک وغیره دا خفه کول نه غواړي. داسې ده چې مونږه د دوی سره د دوی په موقف کې کېناستو، د دوی په جلسو کې کېناستو، نو دې مطلب دا شو چې مونږ د دوی موقف ته ټیک وې او د دوی ملګرتیا مو وکړه. چې د دوی ملګرتیا مو وکړه خو مونږه د دوی هغه دغه ته صحیح وي او د دې ملګري شو. خو که دوی وایي چې نه تاسو بیل دا ووایئ نو بیا هم مونږ ویلی شو چې یاره پنجابي فوج چې دی نو دا د پښتنو قاتل دی. اوس آیا دوی دا غږ پورته کولی شي په جار چې دا مونه تر اباسي نه پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده او د دې په ټولو وسایلو سرکاري چوکو دفترونو نوکرو ورنې حق د پښتون دی. نو مسله دقلته کې ده چې تاسو د دوی نه څه اورېدل غواړئ یا په غواړئ چې دوی څه کوم غږ تاسو سره پورته کړي، تاسو د دې غږ پورته کولی شئ. خو دوی ته هم پته ده خو دوی ستاسو غږ نشي پورته کولی. د دوی مجبوریانې دي. وجه دا ده چې دوی هغه د کابل تاجک وغیره دا نشي خفه کولی. نو زه خو ووایم چې یاره بیا به ووایم چې داسې دوی نه کلار شي. مننه، الله مل شه.